پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا دا غوښې ډوډۍ وخت دا څو اجانیانو خیرات کړي دي، څو خویندې بس دعاګانې ورته کوو ټول ته. جنت فردوس کې ځای امین. دا چې د ظالمانو وسه دا چې د وغویو په ځای کې امین کې ته ټول خلاص. دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا پسروی نمو سنگار کړتمو بیا ګلو گلزار کړ د وطن شیرینې خاور تزوان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ودره. بیا هم د نورو برنامو په څیر باندې الحمدلله نن یو خیرات لرو او ورسره 200 ډوډۍ د پسه خیرات او 200 وچه ډوډۍ. دا به انشاءالله العزیز پر هغه مؤمنانو باندې توزیع او تقسیم کړل شي چې هغوی په دغه سره ګرمي کې خپل ګاډۍ یا ریډي یا روزانه ته ولاړ وي په دې امید باندې چې یو څوک به راځي یا به سودا راڅخه کوي یا به مې بیایي روزانې لپاره او ماښام به زه خپل اولادونو ته یو ګوله ډوډۍ وړم. او به انشاءالله العزیز در هغوی تر هغه کارځایونو پورې در هغوی تر هغه سټافونو پورې چې دوی هلته ولاړ وي ځانونه رسوو او انشاءالله تر خپل هغه څه چې د دوی په نصیب کې وي هغه به ورته رسوو. دغه مرسته څو اجانیانو او څو خویندو کړې ده. رب جل جلاله دې قبول او منظوره کړي او رب جل جلاله دې همیشه توفیق ورکړي چې د خپلو غریبو وطنوالو سره غریبو هیوادوالو سره غریبو خلکو سره په هر څه په هره برخه کې کومک او مرسته وکړي. موږ المبارک خیریه بنسټ همیشه د هغه خلکو اواز راخیستی، همیشه مو تر هغه خلکو پورې مرسته رسولې چې ستاسو په ذهن او فکر او زموږ په ذهن او په فکر باندې مستحق خلک وي او هغه خلک وي چې واقعا دې ته اړ وي چې یو څوک سره کومک او مرسته وکړي او رب جل جلاله رضا حاصله کړي. نو راځئ چې په دغه سخت اقتصادي بحران کې د خپلو غریبو وطنوالو غریبو هیوادوالو سره کومک او مرسته وکړو او د هغوی تر څنګ ودرېږو، د هغوی لاس ونیسو تر څو د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله موږ ته همدغه صدقاتو د همدغه نظرونو د دغه خیراتونو اجر راکړي. یادونه کوو چې اختر هم را روان دی، نږدې دی. تاسو خبر یاست چې د اختر شپې ورځې ډېرې لنډې دي. که تاسو غواړئ چې خپلې قربانۍ په افغانستان کې خصوصا په قندهار کې تر غریبو هیوادوالو پورې ورسوئ، موږ کولی سو چې تاسو همدغه قربانۍ تر هغه غریبانو تر کورونو پورې ورسوو چې هغوی دې ته امید لري چې یو شتمن کس به راځي او د یو شتمن د قربانۍ غوښې به زموږ کټه ورباندې کوي. جزاکم الله خیر. گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا گل پسر دا گل پرنگا دا غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا پسروی نمو سنگار کړتمو بیا ګلو گلزار کړ د وطن شیرینې خاور تزوانې مدر تازار کړې گل پسر دا گل پرنگا د غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا ای باتور افغانستان واغویور افغانستان د جلال عمر وطن د منصور افغانستان گل پسر دا گل پرنگا د غیرت شملا د دنگا د خلاو انجمانا ستا بلا وخلم وطانا خدای دې ساتلا خطر ایدان غیرت بارا جنتی حسن دې ماش لا نظر د زړه سارا
گل پسر دا گل پرنگا د غیرت شملا د دنگا د ښکلاو انجمن ستا وطنا ناصر زخم دی درمان شه نور دی ملغنی سبحان شه دا یعقوب شجاهی واد زما ځان درنه قربان شه. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، ښه یاست؟ صحت ښه دی؟ ډوډۍ غواړې؟ ډوډۍ غواړې؟ هو ډوډۍ ونه غواړم. بس ډوډۍ واخله. وده بل شیان درکړم. دا غوښې واخلم، د دعاګانې کوه کټو باندې کړي. څو اجاڼیانو خیرات کړي اوس. الله دې خیر کړي. السلام علیکم. ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. وغوستین جانجور صاحب هم بخیر هستی؟ چطور شد امروز سودا کردین نه؟ والا خود سودا نکردیم دیگه، استفاده به امید خدا. با امید خدا استاد هستیم. خیر کنه، تشکر. خداوند قبول کنه. زنده باش. تشکر. سلامت باشید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ صاحب، ښه یاست؟ بخیر. دا کډو چې رانیولی دي؟ ډوډۍ ورسره لرې، دا ډوډۍ هم واخله. دا یو څو اجاڼیان خیر کړه. کډو سبا غرمه باندې که ماښام غوښې باندې. امین که بس دعاګانې کوه ټول مسلمانانو سره دي. ناصر زخم دی درمان شه نور دی ملغنی سبحان شه دا یعقوب شجاهی واد زما ځان درنه قربان شه گل پسر دا. الله مراوله. السلام علیکم صاحب، ښه یاست؟ بخیر یاست؟ خیریت دی؟ صحت ښه؟ څنګه دي کارونه؟ کارونه نه دي سم. نه دي سم؟ بیخي دغه شان ټپونه کور کې یو څه وړل لازم. کارونه دغه شان دي ټپونه. الله دې کارونه بخیر کړي. دا غوښو ډوډۍ واخلئ، څو اجاڼیانو خیرات کړي، دعاګانې کوه. کوم ډوډۍ والا یې؟ کومه؟ دی کومه ډوډۍ والا دی؟ دی دا ګني والا دی. ګني والا دی؟ السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، ښه یاست؟ هندوانه به څو دي؟ اچھا ډوډۍ غواړې؟ ډوډۍ بس. کاروبار دې څنګه دی؟ کاروبار څنګه دی؟ میده گذاره در واره. میده. دا غوښې دي او دا ډوډۍ ده. هم خیرات کنه. الله دې خیر وکړي. السلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب، څنګه یاست؟ بخیر. ستا شفتالو دي؟ څو دي؟ شریعت په شپېتاو. ښه ډېر ارزانه دي اوس دا ولې؟ ولې نه دي ارزانه؟ الله دې عزت وکړي. دا غوښې او ډوډۍ واخله. سودا چې نن کړې وه؟ اوس خو مې نه کړې ده جبانې. دغه سودا سره الله دې درڅخه قبول کړي. امین که امین که. ناصر زخم دی درمان شه نور دی ملغنی سبحان شه دا یعقوب شجاهی واد زما ځان درنه قربان شه گل پسر دا. السلام علیکم. ستړي مه شئ. څنګه یاست؟ ولې داسې په چرت کې ولاړ یې؟ دغه یې ولاړ یې څنګه وکړو؟ سودا دې نه ده کړې؟ سودا خو نسته، سودا یې څه ښه شي. ښه. ته چې څو سودا کوې؟ څو سودا به وکړې؟ ډېر سودا وکړه نه به دی 8 سودا وکړه. څو دې ګټه پکښې کېده؟ 100 افغانۍ یو نیم سره. وره زه د 100 افغانو ډوډۍ در کوم. څه؟ د 100 افغانو ډوډۍ در کوم، شپږ 200 غوښې در کوم. دغه یې واخله. امین که دعاګانې کوه. ستړي مه شئ. السلام علیکم. ستړي مه شئ. صحت ښه دی؟ ما پېژنې؟ سخی سړی سخیان یم. سخیان یم؟ دا نور مؤمنان سخیان یمو د سبب یو. دا غوښې او ډوډۍ واخله. دا څو اجاڼیانو خیرات کړي دي، څو خویندې بس دعاګانې ورته کوه ټول ته. جنت فردوس کې ځای. امین. دا چې د ظالمانو وخت. دا چې د وغویو په ځای کې. امین که د ټولو ستړي مه شئ صاحب، ښه یاست؟ بخیر یاست؟ خیرت دی؟ چای څښې؟ نوش جان دې څه دغه ډوډۍ واخله.
دا دعاګانې کوله د امين كذا. السلام عليكم. ستړي مه سئ صاحب، ښایست په خیر است. څه شي خرڅوئ پر دې جوه ډوډۍ غواړې؟ غوښې دعاګانې کوه، دا یې څو اجړیانو خیرات کړي والله. مه سئ صاحب، ښایست بس کلان خرڅوئ؟ ښه. کور مو چیرې دی؟ کور بولدک کې دلې په اطاق کې اوسېږي؟ غوښې درکړم؟ د بولدک خلک غوښې هم ډېرې خوري. دا د غوښې دغه دعاګانې کوله. السلام علیکم. ستړي مه سئ صاحب، څنګه یاست؟ کارونه دي څنګه دي صاحب؟ حاجي صاحب په خیر دی؟ خیر و خیریت دي. ډوډۍ غواړې؟ ډوډۍ څنګه نه غواړم چې ډوډۍ راشي نو څونه ښه. غوښې هم ورسره غواړې؟ راشي خو موږ هغه غریبان خلک یو نو خو چې د غریبو خلکو چې ور نه کوي دعاګانې کوله. بس تا کور ورته ګوري، دیارلس نفر ورته ګوري. بس دعاګانې کوله، ډوډۍ د یوه برخه ده. غیرت شملا د دنګه د ښکلاو انجمنا ستا بلا واخلم وطنا ناصر زخم دې درمان شه نور دې ملغني سبحان شه دا یعقوب شجاهي واد زما ځان درنه قربان شه ګل په سر دا. السلام علیکم. بس په خیر است. څو دي دا چې ریحان دي؟ دا غوښو ډوډۍ واخله. تا دکان کې دا ریډي کې څو سودا جنان وکړه؟ سودا دې وکړه که نه؟ السلام علیکم. ستړي مه سئ، ښایست په خیر است، خیرت دی؟ کاټ خرڅوې؟ سودا دې وکړه نن؟ دا غوښو ډوډۍ واخله. غیرت شملا د دنګه د ښکلاو انجمنا ستا بلا واخلم وطنا ناصر زخم دې درمان شه نور دې ملغني سبحان شه دا یعقوب شجاهي واد زما جسه محترم ستړي مه سئ. ستړي مه شئ، څنګه یاست؟ په خیر است. نن دې څو عریضې ولیکلې؟ یاره نن به مې 180 غني فدا کړي. 180 ونې؟ دغه غوښې دي، دا ډوډۍ د ماښام شوروا پخه کړه. خدای دې امان کړي. دوستانو دا و نننۍ برنامه 200 ډوډۍ او یو پسه په قندهار ولایت کې پر هغه غریبانو پر هغه خلکو باندې چې یا ګاډۍ چړي یا ریړۍ چړي یا همداسې روزانیه ته منتظر د هغوی پورې ورسول. الله جل جلاله دې قبول او منظور کړي. مرسته د څو جانیانو او د هغوی په مرسته باندې سوې وه. الله رب جل جلاله دې قبول او منظور کړي. د بلې برنامې به چې ستاسو درانه چوپړ ته راځو. ستر خالق لا یزال او متعال رب جل جلاله مسپار. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. غني سبحان شدا يعقوب شجاهي واد زما